الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والضحاكين بالتكبر والتجار بالخيانة وأهل الرصاق بالجهل والعلماء بالحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بقدر الكد تكتسب المعالي، من طلب العلا سخر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللؤالي، علو الكعب بالهمم المعالي، وسحر وعز المرء بسهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دې مبارک محفل او باعزت او باوقار محفل مبارکی ټول شهداء ته او د ټول شهداء ورثو ته او خصوصا د صبرو ټول قومونو او د ټول مدارس او اساتذه او محترمینو او د ټول فارغینو ورثو ته او حاضر مجلس ته د زړه حکومت مبارکباد وایم. الله جل جلاله دې ټول ته دنیا او آخرت ښایسته کړي. یقینا دې ښه اقدام ده د کوکر کعبانه راځي طرف مدرسو اتحاد المدارس جوړ کړی، یوه جلسه جوړ کړې. په هر کار چې اوله ور شروع شي لږ څه ناڅه بېنظمي کې دا جلسه سامعین ډېر کم دي چې ناستې متوجه او داسې ګرځي دا نور عام خلک لکه خلګیسات میله کې. زه له ټولو نه درخواست کوم وروسته بیا والي صاحب خطاب کوي او نور علما به خطاب کوي چې تاسې نن دا یو جوړ کالي د الله د رضا دپاره خدمت کوي او ډېر په احترام په ادب سره کوي. الله جل جلاله فرمایي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتاسې کومک وکړئ یو د بل حمایت وکړئ په نیکي سره په نیکو کارونو کې او تاسې معاونت او امداد یو بل مه کوئ په بدو کارونو کې. یقینا علما مسؤلیت او هر څه چې نن علماو ته متوجه دي. علماو د الله جل جلاله په فضل سره او د شهداو د وینو په برکت سره خدای ډېر ښه فرصت موږ ته سره کړی. باید له دې استفاده وکړو. ټول شرعي احکام چې کوم ویلي دي اورېدلي دي په خپل ځان باندې او په ملت باندې عملي کړو. موږ تاسې باید ټول خطاب عوامو ته ونه کړو چې او عوامو